السلام علیکم د افغان تعلیمي اکاډمي ګرانو زده کوونکو هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست. ګرانو زده کوونکو د 10م صنف د پښتو مضمون دی او 5م لوست یا 5م درس دی. تاسې په خیر راسئ او هیله ده چې دا درس ډیر په ښو غوږو واورئ او کتابچې تر څنګ کښېږدئ او ځینې یاداشتونه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو نن تر ټولو ټاپ ښه موضوع په دې ده چې د پښتو ادبیاتو د منځنۍ دورې تر ټولو ټاپ شاعر یا که پښتو ژبه کې حساب پر کېږي نو هغه به د خوشحال خان خټک یا د خوشحال بابا نوم مخې ته راځي. نن پر د پر ژوند غږیږو، د پر ځانګړنو غږیږو او د پر اثارو باندې خبرې کوو. ګرانو زده کوونکو خوشحال خان خټک یا خوشحال بابا په 1022 هجري قمري کې پیدا شوی دی او په 1100 هجري قمري کې د وفات شوی دی. د 10م صنف پښتو میلادي سنه چې ذکر شوې وه د معارف وزارت هغه اشتباه لیکلې وه، نو ځکه مو هغه ونه لیکله. ستاسو دې هم ورته پام وي. دا ډیره مهمه ده چې موږ د خپلو شاعرانو، مورخینو، عالمانو تاریخي سنې ډیرې دقیقې ولیکو. د ده نوم خوشحال خان و، د پلار نوم یې شهباز خان او د نیکه نوم یې یحیی خان و. او ګرانو زده کوونکو د ده د زیږېدو ځای اکوړه یعنې دغه پېښور خاص مرکز ته نږدې د ده ځای و. د ماشومتوب په دوره کې ګرانو زده کوونکو ډېرې جالبې پیښې پر ده باندې راغلي دي. ښه دی چې موږ د خپلو لیکوالانو، شاعرانو، عالمانو د ژوند په هغه دورو باندې خبر واوسو. د ده د ماشومتوب په دوره کې لومړنۍ پیښه چې ثبت شوې ده هغه دا وه چې دی 6 کلن و، دی سیند ته لوېدلی اوبو وړی و، بیا یو ښځې ژغورلی و. دا ډېره جالبه وه چې بیا نو څو ورځې دی دا رقم بېهوشه یو حالت کې و. بیا 8 کلن و چې د یو پاڼ بغل ته ولاړ و، یو غټ کاڼی باندې راولوېدی او دا کاڼی داسې و چې دی بیخي څو ورځې پرله پسې داسې و چې ساه یې بیخي نه ختله. بیا هم ژوندی پاته سو او د واده شپه یې وه، په هغه شپه باندې پر ده باندې تبه راغله او دا تبې څو ورځې پرله پسې پرې ایستی. دا د ماشومتوب دورې وې او د ده د دغه حالته پورې. د ځوانۍ په دوره کې ډېرې جالبې دا وه چې دی چې کله ځوانۍ ته ورسېدی او د ده پلار وفات کېږي بیا نو ټول قوم پر ده باندې ځکه امین کوي یا دی انتخابوي د خپل قوم د مشرۍ دپاره، ځکه د ده په وجود کې د ده په فکر کې هغه څه دوی لیدلي وه، هغه څه یې حس کړي وه چې دی کولی شي دغه مشرتوب وکړي. نو بالاخره دی مشر کوي او د دې وخت کې تر ټولو هغه د جنګ او د مبارزې وختونه وه چې د پښتنو دپاره، ځکه په هند کې مغولي باچایان او رنګزیب و، شاهجان دغه وختونه وه او دوی پر پښتنو ظلمونه کول. نو دا په کار وه چې دغه سیمه د پښتنو باید وساتل سي او د هغو پر وړاندې مبارزه وسي، جګړه وسي، پاڅون وسي، انقلاب وسي. نو دغه توانایي یوازې په ده کې وه او هغه و چې بیا د دې جګړې هر څه یې په لاس کې واخیستلل او بالاخره یو لښکر یې جوړ کړي. خو له بده مرغه بیا هم دی هغسې ونه توانېدی، ځکه د پښتنو په کورو کې کله کله بې اتفاقي وي، خپل کسان ورسره بې اتفاقه شول او بالاخره دی زنداني سو. د ده د ماشومتوب دوره او د ځوانیتوب دوره مو درته وویل. ګرانو زده کوونکو اوس راځو د ده یو تر ټولو ټاپ شعر چې دلته په 10م صنف کې راخصل شوی دی غواړم دا درته ووایم. زه خوشحال د شهباز خان یم چې تورزن یم کان په کان، شهباز خان د یحیی خان و چې بل نه و هسې ځوان، یحیی خان د اکوړي و چې په توره شو سلطان، د اکبر بادشاه په دور شو د خپل ولس ستر خان، د هجرت 022 سین و چې زه راغلم په جهان. په دغه شعر کې خوشحال خان خپل هغه د پیدایش سنه هم ذکر کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې په دغه وختو کې اکبر باچا په هند کې یعنې دی واکمن و او زه دې نړۍ ته چې راغلم یعنې د هجرت 1022 کال و. دا د خپله لیکلی دی، تر اوسه پورې دغسې پاته شوی دی. څوک چې شاعران یې، لیکوالان یې خپل د ژوند لیک لیکي او خپلو اولادو هغه نیټې لیکي او دا ډېرې دقیقې دي، د راتلونکي نسل لپاره ډېرې مهمې دي. ګرانو زده کوونکو اوس راځو د خوشحال خان اړوند چې کوم یو دوه بیته هم دي په دې بله صفحه کې، دا 25مه صفحه کې، دا هم درته وایم ځکه پر دې باندې هم بیا موږ تاسې خبرې کوو. وایي پس له بنده دي دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یا نیولی مخ مکې ته یا مغول سره رزم.
دلته د عزم په دې معنا دی چې ارادې ته وایي او جزم چې دی محکوم ته وایي چې یو شی ډېر استوار وي محکمه وي او وایي زه په دغسې یو حالت کې یم چې یا به د مغولو سره رزم یعنی جګړه کوم. ما درته وویله چې دی په هغه وختو کې د پښتنو د جنګي د پاڅون د انقلاب غوښتونکی و پښتنو دپاره او بالاخره ده وویل چې دی زنداني سوی دی که زه یعنې خلاص هم سم زه به د دوی سره جګړه کوم او د خپلو پښتنو افغانانو لپاره به چې کوم ازادي اخلم. د فکر و راځو ګرانو زده کوونکو د خوشحال خان ځانګړنې یو څو نکتې چې موږ ورباندې بحث کوو. په اصل کې د خوشحال خان خټک یا د خوشحال بابا ځانګړنې خورا ډېرې دي. که زه درته ووایم په ساعتو به دا خلاصې نه سي او بیخي سیمینارونه به ونیول سي په څو ورځې دا به د ده ځانګړنې د فکر اړوند به خلاصې نه سي. خو دا چې وخت کم دی موږ د لسم صنف هغه درس چې دلته راخیستل سوی دی یوازې پر هغه بسنه کوو او هغه سره شنو هغه خلاصه کوو. ګرانو زده کوونکو د خوشحال خان تر ټولو مهمه ځانګړنه دا وه چې د رهبریت او مشرتوب درلودی. یعنې هر څه یې داسې رهبري کوله د ده د مشرتوب د ده په وجود کې هغسې توانایي وه. لکه د پښتنو په تاریخ کې د حاجي میرویس خان نیکه خوشحال بابا او خپله خوشحال خان د دوی ټولو ښه ځانګړنې دا وې د ده هم دغسې یو ښه ځانګړنه وه. دوم دا و چې د انقلاب یا پاڅون فکر یې درلودی د ظلم و استبداد پر وړاندې. یعنې هر هغه څه چې په هر هغه حالت کې څوک ظلم کوي استبداد کوي که څوک راونه پاڅېږي نو هغه داسې یو فکر نشي درلودلی. ده داسې یو ښه فکر درلودی. او بل ځانګړنه دا وه د ده چې دی خپله یو ډېر ښه شاعر و او شاعري تر دې حده کړی چې شاوخوا یو دیوان چې وروسته پر اثارو غږیږو 40,000 بیتو څخه لا هم زیات ده لیکلي دي په خپل ژوند کې. د دې سره سره چې بندي سوی دی وهل سوی ټکول سوی او بالاخره مشر پارته سوی دی او ټول ورسره درېدلي دي جنګونه یې کړي دي لا بیا هم د شاعري کړې ده او لیکوالي یې کړې ده. څلورم نکته د ده ځانګړنه دا وه ګرانو زده کوونکو چې دی یو ډېر ښه عالم و. عالم ځکه و چې ده په زندان کې یو کتاب ولیکی د دستارنامې په نوم باندې. دا دستارنامه علامه حبیبي وایي چې شاوخوا 2,500 کتابونه د ده هغه څه چې ده پکې ذکر کړي دي هغه ماخذونه بیخي ذکر سوي دي. یعنې هغسې څه چې ده کومه مطالعه درلودل دی ځکه یو عالم و او بالاخره په هغسې یو حالت کې دی یو کتاب لیکي او دستارنامه چې تر ټولو د ده د کتابو هغه ټاپ کتاب دی. تاسې په ژوند کې کوشش وکړئ چې د خوشحال بابا هر هغه کتاب شعرونه چې ګورئ خو دستارنامه حتمي و لازمي وګورئ. پنځمه ځانګړنه د ده دا وه ګرانو زده کوونکو چې دی پر هنر او ښکار باندې مین و. دی پر داسې هنرونو مین و چې ده هر څه خوښول. شعر یې خوښوئ، موسیقي یې خوښول، ښکار یې خوښوئ او د دې سره کله کله طبیعت ته تلئ، سفرونه یې کوله. په دې برخه کې ډېر پر دې د آس پرېدا یې خوښېده وه د ده خوښ وه او بالاخره توره به همیشه د ده سره ورسره وه ځکه د ښکار او د جګړې هغسې یو تورزنه هم و لکه څنګه چې دی په خپل شعر کې وایي. شپږمه ځانګړنه د ده دا وه ګرانو زده کوونکو چې دی ویښ فکر او ذهن یې ډېر خلاص و. دغه څه یې غوښتله چې د افغانان هم د نورو انسانانو غوندې آزاد ژوند وکړي او هر څه ته لاسرسی ولري. په دغه دستارنامه کې د ده د دغه ویښ فکر او د ویښ ذهن یا روښانه ذهن هغه څه څرکونه تاسو دلته لیدلی سئ کتلی سئ. بل د ملت لپاره دی ډېره ښه مبارزه یې وکړه په خپل ټول ژوند کې. همیشه یې خپل قوم دې ته هڅوي چې تاسو ازادي واخلئ او په ازادۍ کې خوند دی. د ده یو زده کوونکو د ده یو ډېر مهم او د ازادۍ په اړوند باندې یو ډېر ټاپ بیت چې همیشه یې خلک وایي ازادي تر باچاهۍ الله تېری کا چې د بل تر حکم لاندې سي زندان سي. یعنې په دې معنا چې د خپل ملت دپاره هم ازادي غوښتله او د دې دپاره یې هم خپله توره پورته کړې وه. بله ځانګړنه یې دا وه ګرانو زده کوونکو چې د کورنۍ د جوړونې او هڅونې په فکر کې وه. یعنې خپله کورنۍ یې هم هڅول او نور یې هم هڅول چې هم یې جوړول د دې دپاره چې دوی د تعلیم او د قلم برخه یا لاره ونیسي. خپل ځکه د یو ښه مثال یې د خپله زامن او لوڼې تعلیم ته هڅول او د ده په زامنو او لوڼو کې ټول شاعران او لیکوالان سوي دي چې تر اوسه پورې دیوانونه لري، کتابونه لري. دا تر ټولو ټاپ خبره وه. د ده ځانګړنې خورا ډېرې دي. دا هم فقط د دې درس دپاره هغه محدودیت راخستی دی چې وخت کم نسي او موږ خپل هغه درس ته ورسېږو. ګرانو زده کوونکو د ده یو بل بیت چې وایي د خوشحال قدر که اوس په هیچا نسته. د خوشحال قدر که اوس په هیچا نسته پس له مرګه به یې
یاد کا ډېر عالم. یعنې د دغه بیت په خپل ژوند کې ویلي وو که اوس زما قدر تاسې ونه کوئ خو پس له مرګه به تاسو یعنې ما یادوئ او همیشه پر ما خبرې کوئ. دغه نن چې د ده پر ژوند، پر فکر، پر علمیت او رهبریت باندې خبرې کوو دا په دې معنا چې ساعتونه ساعتونه، هفتې میاشتې کې ممکنه ده چې خبرې د ده پر ژوند او د ده پر فکر وسي. یعنې دغسې یو عالم تېر سوی دی. نو موږ خپل د عالمانو هغه لاره باید تعقیب کړو او هغه فکر چې دوی درلودی او هغه تعقیب کړو. ګرانو زده کوونکو د ده خوشحال بابا تر ټولو مهم اثار چې دي پر دوو برخو ویشل سوي دي. یوه برخه یې د نظم برخه ده، بله یې د نثر برخه ده. د نظم په برخه کې د ده دیوان چې شاوخوا ما مخکې هم درته ویل 40,000 بیته تر دې هم زیات ده سره راغونډ کړي دي او په دې دیوان کې سره یو ځای سوي دي. تاسو په ژوند کې کوشش وکړئ چې یو ځلې هم د ده دیوان یو څو پاڼې مطالعه کوئ ویې ګورئ. او بله ښه خبره دا چې BBC اوس په دې وختو کې د خوشحال بابا دغه دیوان د ثبت په توګه باندې ټوله ریکارډ شروع کړی دی. څو برخې یې ثبت سوي دي، لا هم دا کار روان دی. دوم کتاب د ده بازنامه ده. په بازنامه کې د ده ما چې مخکې درته ویل د ده پر کوم هنریت او هنر او پر څه چې مین و یو هغه ښکار و. دغه کمال د ده ډېر خوښ و. په بازنامه کتاب کې د ښکار اړوند مسلې باندې د بحث کړی دی. هدایه یې په نوم باندې اسلامي فقه سره راټوله کړې ده. آینه په نوم هم د اسلامي فقه، اسلامي علماو هغه څه چې راغونډ کړي دي. فضلنامه هم دغسې د فقه اړوند مسایل دي چې ده راغونډ کړي دي. شپږم یې سواتنامه ده. دا خپله د ده یو سفر دی چې سوات ته ځي او بالاخره ټول هغه څه چې ویني د طبیعت په دغه کتاب کې راغونډ کړي دي. طبنامه یې د صحت په اړوند چې ما مخکې درته ویل خپله یو عالم هم دی د ده د صحت په برخه کې ډېر ښه مسایل راخیستي دي. او فرخنامه یې توره و قلم د دوی دواړو یو ډول په اصطلاح ډیالوګ دی چې توره و قلم چې کوم یو زورور کېږي دی همیشه د قلم خبره کوي، د فکر خبره کوي. په دې کې دا کتاب هم ډېر ځانګړی ځای لري. او بل یې فراقنامه ده چې ما مخکې وویله چې په ځوانۍ کې دی زنداني سو. د خپل زندان کیسه په دغه کتاب کې کوي. او د نثر په برخه کې چې ما مخکې هم ویل ګرانو زده کوونکو یو نظم دی چې د شعر په برخه کې په بڼه باندې هر څه راڅرګندېږي. دا نظم سو. نثر هغه دی لکه زه چې خبرې کوم، ته چې خبرې کوې، یعنې ناول، کیسه، دا ټوله نثر دی. هغه څه چې یعنې قافیه ونه لري، ردیف ونه لري، وزن ونه لري، دا نثر دی. د ده په نثر کې دا دوه ټاپ کتابونه چې یو دستارنامه چې مخکې مې درته ویل چې 20 هنره 20 خصلته، یعنې کله چې وایي غواړي یو څوک باچا سي، واکمن سي، رهبر سي، نو هغه باید څه شي ولري؟ 20 باید هنره ولري او 20 خصلته ولري. دغه 40 مسایل په دې کتاب کې یاد سوي دي او ډېر زبردست، ډېر جالب کتاب دی. تاسې حتمي دا وګورئ. دوم یې بیاض دی. بیاض به د خپل ژوند لیک راخیستی دی، د کورنۍ احوال د خپل راخیستی دی او په دغه برخه کې سره یو ځای کړی دی. ګرانو زده کوونکو زه راځم په دې برخه کې غواړم چې د ده بیاض له کتاب څخه یوه لنډه ټوټه تاسو ته ووایم. په آخر د جمادی الثاني د تهرانه را روان شوم. راز، علي، حسن علي، موسی وغیره ششه سواره بدرقه را سره وه. په بازار راغلم، هورته ایمل خان په مخ راغی. سره کېنشتو، دی تیراته راته وی چې را سره جار وځه. ما وی چې که زه پوهېدای چې ته به راسې زه به ستا وراتلو ته ماتل وم. اما اوس روان یم. افریدو ستنولم ستون نسوم اوس جار وزم. څه خو عیب غوندې سي، یو څو خبرې مو سره وکړې. روان سوم، افریدي مې سره رخصت کړل. 100 روپۍ بها مې هر کدام ته ورکړه. د تڅوبي په لار ایمل خان سره ډکې له راغلم. شپه مې هورته تېره کړه. سبا بیړۍ راغله، پورې سولو. ورو ورو مو مندکې ته تللو. د ده د بیاض یا د هغه وخت ګرانو زده کوونکو د پښتو متون یا د پښتو ژبې خامخا تحول کوي. د ده د دغه کتاب څخه د ده هغه وخت پښتو او بالاخره چې موږ ته راپاته ده د دې کتاب څخه د ده هغه د ژوند حالات او بالاخره چې دی کوم ځای سفر کوي د دغسې یو بیان کړی دی. تر ده اخواته د پښتو متون یا نثر خورا سخت و. دا د ډېر اسانه کوي او تر ده راوروسته اوس خو بیخي ډېر اسانه سوی دی.
ګران زده کوونکو راځو په وروستیو کې د نن د درس تر ټولو هغه سختترین لغاتونه مو راخیستي دي. تاسو به هم ورسره مخ شوي یاست، یا مو ځینې په شعر کې ویل، ځینې مو د ده په هغه نثر کې ویل. غواړم چې دا درته معنا کړم. تورزن توره وهونکي ته ویل کېږي چې څوک توره وهي یا مخ ته یې، هغه ته تورزن وایي. او عزم ارادې ته وایي، هوډ ته وایي. او جزم چې دی محکوم ته وایي، یعنې هغسې محکمه چې موږ تاسې وایي چې شی استوار وي، محکمه وي. او رزم بیا جنګ و جګړې ته وایي. ضیافت میلمستیا ته وایي. یرغ چې دی اسلحې ته وایي، یو تیاره شی چې یو شی په پرې کېږي دې ته یرغ وایي. او بزم بیا جشن یا خوشحالي ته وایي. او یرغل حمله یا هجوم ته وایي. او فرهنګیالی بیا د فرهنګ او ادب خاوند ته وایي. ګران زده کوونکو په اخر کې زه راځم د ده تر ټولو یو څو جالب بیتونه چې مو راخیستي دي او په دغه کتاب کې شته، دا درته وایم چې د درس اخره ده. په کاته کاته مې سترګې په خاته سي، چې خبر دې د راتلو راباندې وسي. ته خو اوس له مانه لاړې مرور سوې، دا زما یاري دې هم ګوندې په زړه سي. ګوره تا راباندې کومې کوډې وکړې، که په پښو درځنې درومم زړه مې نسي. چې دیدن د مین وکړمه تازه سم، لکه کښت چې په باران سره اوبه سي. د ښه یار بېلتون د ستوني پرې کول دي، په یرغ به ستونی چیرې پرې کاوه سي. ګرانو زده کوونکو د ده دغه شعر په اوس وخت کې کرن خان ویلی دی او په ډېر ښه انداز یې ویلی دی. کوشش وکړئ چې دا هم یو وارې واورئ، ځکه دغه درس تر ټولو ټاپ دی. او خوشحال بابا چې پر هنر بیان دی، ښه شاعر دی. او د ده دغه زبردسته شعر بیا کرن خان په یو خاص جالب آواز کې وړاندې کوي. په ارمان د هغه وخت یم دریغه دریغه، که د ځینې سیبې بیا زما په خوله سي. د خپل یار د جدایي هسې کار دی، لکه سا چې له وجوده په واته سي. بخته هومره مدد بیا را سره وکړه، چې په غیږ کې مې بیا تللی یار ویده سي. د خوشحال سلام په واړو شو یارانو، د خوشحال سلام په واړو شو یارانو، ګوندې بیا یې په لیدو سره زړه ښه سي. تر بل درسه چې زه حاضرېږم، د خدای په امان.